د کابل تهران ترمنځ بندیان تبادله شوي. پرون د نیمروز ولایت په ملک سیمه کې له ایران سره پر پوله د افغان او ایرانیو بندیانو تبادله شوي چې 199 افغان بندیان طالبانو او 2 ایرانیان د ایران واکمنۍ ته سپارل شوي دي. د راپورونو له مخې چې دا نږدې 200 افغان بندیان د تهران، سیستان او بلوچستان او اصفهان په زندانونو کې ساتل شوي وو چې تازه د طالبانو سرپرستې واکمنۍ ته سپارل شوي دي. افغان او ایرانیو چارواکو له دې مخکې هم د لسګونه بندیانو تبادله کړې ده. په دوی کې ډېر داسې افغان بندیان هم وو چې کلونه د ایران په بېلابېلو بندخونو کې ساتل کېدل. څه موده مخکې طالبانو په ایران کې د ځینو اعدام شوو افغانانو په غبرګون کې له ایراني واکمنۍ غوښتي وو چې د هغه هیواد په بندخونو کې د شته افغان بندیانو د ورسپارلو لپاره باید ورسره یوې هوکړې ته ورسیږي. د ویلو ده چې د ایران واکمنۍ له تیرو څو کلونو راهیسې هلته د اعدام سزا ډیره کړې چې په دې لړ کې لسګونه افغان بندیان هم اعدام شوي دي.